چې دې سړي ما پسې کم غیبت کړی د ما سه یو احسان وکړو. احسان دا وی غیبت دې ته ویلی شي چې خپله نیکي بل چاته ورکول دي. وی دې سړي ما ته خپلې نیکیانې راکړې، زه د نیکیانو په بدل کې ده ته ترکاري صدقه ما ورولېږله چې دومره عظیم احسان دې ما سره وکړو چې ما دې خپلې نیکیانې راکړې. کس تپوس کړی چې ما نه غیبت ډیر کیږي، نو مولوي صاحب زه څه وکړم؟ معززو غیبت کول خپله نیکي بل چاته ورکول دي، خپله نیکي بل چاته ورکول دي. ځکه نبی کریم علیه السلام فرمایي الغیبة اشد من الزنا. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي غیبت د زنا نه هم سخته ګناه لري. یو دوه صحابه کرام خپل منځ کې بحث شو. یو صحابي وایي چې زنا سخته ګناه لري، بل وایي چې نه د زنا نه غیبت سخته ګناه ده. دا دواړه صحابه کرام نبی کریم علیه السلام ته راغلل. نبی علیہ السلام مبارک ته فرمایي یا رسول الله ما د یو صحابي څه په دې خبره بحث دی، زه ورته وایم چې زنا سخته ګناه لري د غیبت نه، او دی راته وایي چې نه غیبت د زنا نه سخته ګناه لري. یا رسول الله تاسو څه فرمایي؟ نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې غیبت د زنا نه ډېره سخته ګناه لري. او وجه دا دی چې څوک زنا وکړي او الله جل جلاله ته توبه وباسي، الله یې توبه قبلوي. خو که څوک غیبت وکړي الله رب العزت ته که زر پیری توبې هم وباسي، هغه توبه الله نه قبلوي تر څو چې هغه کس نه معافي نه غوښتي کم کس پسې چې د غیبت کړی دی. نو معززو وګوره دا څومره عظیمه ګناه دی غیبت کول. او بل الله جل جلاله فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي وی تاسو د یو بل غیبتونه مه کوئ، ځکه غیبت کول د یو بل دا داسې دي لکه د خپل ورور غوښه خوړل. دا دومره عظیمه ګناه دی. او بل زموږ تاسې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ده پسې چې چا به غیبت وکړو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به ورپسې ترکاري روټۍ ورولېږله دې کس پسې. چا به ورته ویل امام صاحب فلاني سړي در پسې غیبت کړی او تاسو ورته روټۍ ورلېږئ، دا ولې؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي چې دې سړي ما پسې کم غیبت کړی د ما سه یو احسان وکړو. احسان دا وی غیبت دې ته ویلی شي چې خپله نیکي بل چاته ورکول دي. وی دې سړي ما ته خپلې نیکیانې راکړې، زه د نیکیانو په بدل کې ده ته ترکاري صدقه ما ورولېږله چې دومره عظیم احسان دې ما سره وکړو چې ما دې خپلې نیکیانې راکړې. معززو غیبت کول خپلې نیکۍ بل چاته ورکول دي. او بل بعضې غیبتونه چې هغه چا کې ورکیوي یو خبرې هغه تا باندې فرض دي چې بیا به یې کوې. لکه یو ځای کې غلا کیږي نو ته به نورو خلکو ته وایي چې دلته غلا کیږي، ډاکه کیږي، ګوره لاړ نشي. دا غیبت تاسو باندې فرض دی، بیا به دا غیبت کوئ. یا یو سړی ډیر بېدینه وي او ډیر یو فاسق او فاجر سړی وي او هغه یو چا سره ناسته پاسته کوي، ډیر غټ ګناهګار وي، او ته ورته ووایي چې ګوره ده سره ته کینې دا داسې ګناهونه لري، که دې ګناهونه از نه سبا تا راوانړی، نو داسې غیبت کول هم بیا پکار دی. خو چې نیت د اصلاح وي چې دا مسلمان مؤمن زما ورور دی، زه ورته دا خبره کوم چې سبا اس نه په دې ګناهونو دی هم راوانړی. نو معززو رب ذوالجلال دې مونږ تاسو غیبتونه نه وساتي. الله رب العزت دې مونږ تاسو په خپل منځ کې مینه، محبت، اتفاق، اتحاد پیدا کړي. صلی الله تعالی